د هغې مبارک ډېر تپوس کېږي او د تپوس په وخت کې د بیرون او د شکر وباسي چې مثلا دلته واضح شي. یو دا ده چې ښځه خاوند د یو بل عورت له لاسه وړلی شي وګڼي، نو دې کې هېڅ حرج نشته، بلکل وړلی شي. ښځه او خاوند له الله اجازت ورکړی دی چې د یو بل نه څنګه فایده او خوند اخیستی شي واخلي، وایي د هغه کارونه کوم یې شریعت منع کړي هغه مخکې را روان دي. نو خوند اخیستو طریقه دا ده چې سړی د ښځې عورت له لاسه وړي او ښځې چې د سړي عورت له لاسه وړي، نه دا جایز دی. یا د دې تپوس کېږي مثال کې د زنانه په سینه باندې داسې ښوده، دا ځینې کسان د غټ جرم ښکاري، غټ جرم ورته ښکاري، حالانکې شریعت د دې نه منع نه کړي، بلکې دا سړی د دغه زینه خوند او مزې اخیستی شي، او څنګه چې دا سړی د دغه زینه خوند او مزې اخلي، دغسې د ښځې ته هم خوند او مزې دا ورته میلاوېږي د دې کار د لاسه، نو دا هم جایز دی. ځینې کسان دا مسله بیانوي چې ښځې ته له هغه نه شي کتلی او ښځه خاوند ته نه شي کتلی کله چې هغه لغړي، دا مسله کمزورې ده. او بلکې ځینې خلک پکې دا دلیل ورکوي څه ورته نقصان یې څه دی؟ بچي ړانده چې دا کېږي او دا ښځه خاوند هم ړندېږي، الله دې دغه مرض بیا راولي، او دا کمزورې خبره ده. ښځه خاوند چې د یو بل نه خوند اخلي بهر طریقه یې اخیستی شي، او د خوند اخیستو طریقه دا ده چې سړی ښځې ته داسې وګوري. او کله چې هغه صحابي د رسول صلی الله علیه وسلم تپوس وکړي یا رسول الله زه خپل عورت د چا نه پټ ساتم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو نه یې پټ ساته الا من زوجتک، ته د خپلې ښځې نه دې ته ښکاره کولی خپل اجازت صفا اجازت ورکړی رسول صلی الله علیه وسلم. نو ښځه خاوند که یو بل ته عورت ښکاره کړي او یو بل ته بلکل هغه ګوري لکه څنګه چې الله د مور د خېټې نه راویستو جایز دی. دلته دوه مسلې په دې کې دننه راځي چې کپړې هم ویشتی شي ټولې، او دویم دا چې یو بل ته کتی شي. دا یو څو مسلې دي چې د عوامو په دې زړه کې پرتې خو تپوس یې نشي کولی. او ځین خیر دی تپوس کوئ، خو د ادب په طریقه یو تپوس د علماو نه کوئ چې تعبیر یې داسې ادبناک غوندې کړي، او د علماو نه د تپوسونو کې څه حرج دی. اوس یو سړی د مثال کې موږ حدیث ووایو او کیفي داسې موږ کېږي چې د واده مثال کې شل دېرش کاله چې یو د دې مسلې نه خبره نه وي، او سړی بیا ټینګه خوړو چې دې مسلې چې د اجازت وای نو خبره وي، که د دې اجازت وای نو خبره وي، او د هغې اجازت وو خو ده چې ته تپوس ده چې تپوس نه وي، او که تپوس یې کړی دی یو جاهل نه یې کړی دی، نو هغه ته ویلي چې دا مسله خو شي چې ښځه خاوند یو بل ته نه شي کتلی، او نه به دا چې جامې کپړې به وباسي، نو دا مسله چې ده کمزورې مسله ده.